د هېواد لمن طبیعي ښکلاو او تاریخي ځایونو د لیدو او سیاحت په موخه د پولنډ 3 تنه سیلانیانو په بایسکل د هېواد له ګڼو ولایتونو د تېرېدو وروسته له میدان وردګ ولایت هم لیدنه وکړه. دوی وايي طبیعي ښکلا او امنیت د دې لامل شو چې راشي او له افغانستان لیدنه وکړي. Byliśmy już w wielu miejscach w Afganistanie. د افغانستان هغه غټترین خاطرات چې د دې همیشه به وای په یاد کې د پاتې سي طبیعي ښکلا ده. په بایسکل باندې له نورستان له پارون نه راغلو کونړ ته، بیا پسې هماسې له کونړ له جلال آباد ته لاړو بامیان ته. اوس موږ په ډېرو مملکتو کې په بایسکلو باندې ګرځو، ولې داسې ښکلا چې دلته ده رښتیا هم څه ډېره کمه jest piękna. دوی وايي افغانستان امن دی، هر چیرې په ډاډه زړه سفر کولای شي. زیاتوي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتونی تصویر وړاندې کوي. Afganistan ma, siłą Afganistanu są na pewno przyroda, ale w pierwszej kolejności są na pewno ludzie. چې د افغانستان هغه د دوی هغه وضعیت چې کله به خلکو ته به ور وړاندې کوي، غټترین قدرت به د خلکو د ښکلو خلکو هغه محبت چې دوی ته یې ورکړی، امنیت چې هغه شیان چې دوی اورېدلي وو هغه شیان قطعا نشته، او دا رقم طبیعت چې خدای ورکړی دا په اروپا او په ډېرو ځایو کې قطعا نه پیدا کېږي. Niesamowita. W Europie ciężko spotkać tak nietkniętą przyrodę. د ویلو ده چې د اسلامي امارات په راتګ او هېواد کې د بشپړ امنیت راتلو سره د نړیوالو سیلانیانو پام رااړولی چې له بېلابېلو هېوادونو سیلانیان راځي او له ښکلو او تاریخي سیمو لیدنه کوي.